دوستانو په ژوند کې تل یاد ساتئ ستاسې پوخوالی ستاسې اصلتوب دغه دوه شیان ډېر زیات ثابت کوي په ټولنه کې په ژوند کې ستاسې ملګرو ته ستاسې په کورنۍ کې یو کس چې هیڅ هم نه لري په ډېرو سختو مشکلاتو کې وي او صبر ولري دا ستاسې د پوخوالي او د اصلتوب نښه ده او دویم دا چې هر څه ولري او شخصیت رفتار دې ښه وي اوس ځینې کسان مثلا که موږ تاسې مثال ورکړو چې لږ پیشرفت وکړي ځان ترې نه ورک شي خبرو کې تغیرات راشي رفتار کې تغیرات راشي اته یو چا سلام ته په صحیح توګه باندې جواب نه ورکوي نو دا شول کم اصل خلک او اصل خلک دا دي چې هیڅ ونه لري ښه صبر ولري او چې هر څه ولري رفتار دې ښه رفتار وي نو دوستانو یاد ساتئ چې څومره هم تاسې پرمختګ کوئ څومره هم مشهوره کیږئ څومره هم یو ښه ځای ته رسیږئ خپل اصلیت هیڅکله هیر نه کړئ دوستانو خپل په رفتار کې هیڅکله هم بدلون رانولئ او که بدلون راولئ ښه بدلون راولئ نه دا چې منفي او ځان درنه ورک شي